السلام علیکم ناظرین، زه یم واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. نننۍ ورځ ډېره زیاته مهمه ده او دا نننۍ ورځ ځکه مهمه ده چې نن به یو عیني ترمیم پیش کېږي او دا عیني ترمیم د پیش کېدو کوشش او دا ځنه د پاس کېدو کوشش به کېږي، یعنې د قانوني اسمبلۍ نه به هم کېږي او د دې سره سره د سینټ نه به هم کېږي. خو په دې کې اوس هم دا سوال موجود دی چې د حکومت سره نمبرې چې کومه دا اوس هم نه دي پوره. نو د هغې دپاره مولانا فضلالرحمن صاحب په دې وخت کې ډېر زیات مهم شوی دی، ډېر زیات اهمیت هغې ته حاصل دی، ځکه چې بېګا موږ لیدلی چې کله به صدر صاحب د هغې سره ملاقات کوو، کله به وزیر اعظم صاحب د هغې سره ملاقات کوو، کله به محسن نقوي صاحب د هغې سره ملاقات کوو، کله به ساګدار صاحب د هغوی خوا راته او کله به د اپوزیشن لیډرس د هغوی خوا راته، کله به د اپوزیشن نور چې کوم اراکین دي هغه به د هغوی خوا راته، چې پای کې ګوهر خان صاحب دی، پای کې اسد قیصر صاحب و. په دې هر څه کې مولانا فضلالرحمن صاحب ډېر زیات مهم شوی دی. خو که چېرته مولانا فضلالرحمن صاحب د حکومت سره حامي هم ورکړي، یعنې که هغه چېرته د حکومت سره په دې کې ملګرتیا هم وکړي، نو د هغې باوجود د دې دا نمبرې چې کومه دي دا نه پوره کېږي. نو د هغې دپاره به حکومت څه کوي؟ هغه به یو سیمپل کار کوي او سیمپل کار به دا کوي څرنګه چې مخکې دوی د ځان سره لوټې ملګري کړې او دا لوټې د چا وې؟ د پاکستان تحریک انصاف وې. دارنګې به دوی دوباره کوشش کوي چې دا لوټې د ځان سره ملګري کړي او که چېرته دوی ته دا ځل لوټې میلاو نه شوې، نو دوی به د هغې نه بعد څه کار کوي؟ هغه کسان به د ځان سره ملګري کوي، کوم کسانو چې دوی بچي چوت کړلي، د کومو کسانو چې دوی زنانه چوتې کړلي، د هغې ښځې چوتې کړلي، د هغې خویندې چوتې کړلي، د هغې تروریان چوتې کړلي، هغه به په زبردستۍ راولي او په زبردستۍ باندې په هغې باندې ووټ اچوي. خو دلته په دغه ځای کې یو بل غټ سوال دا دی چې دوی په دې کې کله زبردستي د دوی سره کوي. نو دلته د پاکستان په آئین کې یو قانون موجود دی چې هغې ته موږ 63A وایو. د هغې مطابق چې کوم یو کس کراس فلور وکړي، یعنې په فلور کراس کړي، یعنې هغه د خپلې پارټۍ خلاف ورزي وکړي او خپلې پارټۍ ته ووټ واچوي، نو د هغې ووټ به نه کاونټ کېږي او د هغې چې کومه د 15 کاله ټینور پاتې وي یا 2 کاله یا 3 کاله دا به هم ختمېږي او پارټي به هم د خپل ځان نه چې کومه دی وباسي، یعنې د پارټۍ رکنیت به هم د هغې ختمېږي. نو د هغې دپاره حکومت دا کار کوي چې هغه اوس دغه په آئین کې چې دغه آرټیکل 63 دی د دې د تبدیلېدو هم کوشش کوي او یقینا دوی به لاول د 63A کې چې دا کومه ترمیم دی په دې کې به دا ترمیم کوي، د دې نه بعد به دوی دا پیش کوي. نو که چېرته دوی د آرټیکل کې د 63A دوی بدل کړو، نو یقین وکړه چې په پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټي، یعنې دا 3 غټې پارټۍ چې کومه دي د دې مستقبل ختم شو، ځکه چې یوه پارټي به راپاسي او د بلې پارټۍ خلاف به عدم اعتماد راوړي، بله پارټي به راپاسي د هغه بل او بله پارټي به راوړي د هغه بل. ځکه چې کله حکومت ته چلی پاکستان سره ډېر قسمه ذهنونه وي، یعنې سنګل ذهن ونه وي، ډېر کسان ستا سره ملګري وي، نو څه تا سره په ځینو شیزونو کې اتفاق کوي، په څه کې در سره اتفاق نه کوي، نو هغه بله پارټۍ والا په اسانۍ باندې هغه کسان د خپل ځان سره ملګري کوي. بیا به داسې وي همیشه دپاره به د 90% یعنې 1990 نه بعد چې څرنګې به حکومت جوړېدو بیا به غورځېدو، دارنګې طریقه کار به په پاکستان کې روان شي. دا هر څه اصل کې کېږي د سره پاره. موږ له نن پوهېدل په دې پکار چې دا دومره خرچې، دا دومره د په ملک پیسه، دا هر څه په دې باندې ولې لګولی کېږي؟ په څه ځای کې خلکو ته روټۍ کېږي، څومره ډېره خرچه به په دې باندې شوي؟ د دې صرف او صرف د یو مقصد دپاره چې جسټس منصور علي شاه صاحب چیف جسټس اف سپریم کورټ جوړ نه شي، یعنې د هغې د لار د بندېدو دپاره، د هغې دپاره دا هر څه روان دي. که چېرته بل یو جوړي هېڅ خبره نه وي، د چیف جسټس منصور علي شاه صاحب ته دا ویل چې ستا دپاره ریډ کارډ دی او د نورو ټوټلو دپاره ګرین کارډ، یعنې بل هر یو جج چې چیف جسټس جوړېدل غواړي هغه جوړېدی چې جسټس منصور علي شاه صاحب چې دی دا نشي جوړېدی. نو که چېرته په دې پروسس باندې چیف جسټس صاحب منظور شو، پر تېر شوي په ویډیو کې ویلا کې تاسو ما د دې یو بله طریقه هم ویلوه چې د هغې دپاره د 15 کسانو هغې کې یو سلیکټ کولو، هغه تاسو ما هم ویلوه چې هغې طریقه کار باندې هم سوچ لګیا دی او وچار پرې کوي. خو د دې هر څه باوجود که چېرته چیف جسټس صاحب په دې طریقه باندې جوړ شي، نو دا به د تاریخ د ټولو نه متنازع چیف جسټس صاحب وي او په دې باندې به اعتماد د عوامو نه وي او د خلکو به هم نه وي. د دې هر څه باوجود عمران خان صاحب د یارولو هم کوشش کېږي او په عمران خان صاحب باندې یو بله مقدمه درج کړه شوې ده او د هغې په وجه به عمران خان صاحب یارولی کېږي ته یو قدم شاته لاړ شي، ځکه چې عمران خان صاحب اوس ډېر زیات په مخکې روان دی او د فرنټ نه چې کومه دی هغه کیل شروع کړی دی، یعنې هغه د پیچ نه راوتی دی او د بار نه چې کومه دی هغه لوبه کوي. نو د هغې په حوالې سره دا دی چې هغې خلاف د بغاوت یو کیس جوړ کړی دی او د بغاوت دا کیس چا جوړ کړی دی؟ دا سایبر کرایم جوړ کړی دی، سایبر کرایم د طرف نه په دې باندې شوی دی. خو عمران خان صاحب د دې نه مخکې څه وینا کړله، هغه زه ستاسو مخې ته کړم او ډېره اهم وینا هغې کړله نن په سپریم کورټ په اډیاله جیل کې. دا تاسو واورئ چې په دې کې هغې څه ویل دي.
د عمران خان صاحب وینا ده چې کله تاسو د ازادۍ جنگ کې حصه اخلئ نو پای کې قربانۍ چې کومه دا خامخا به ته ورکړې د قربانونو بغیر دا نه کېږي او هغې ویل چې دا وخت جمهوریت په پاکستان کې د دې ملک د دې قتل عام روان دی او وایي چې هېڅوک د تپوس والا نشته او غیر اعلانیه مارشل الله په پاکستان کې لګېدل هغه وایي چې غیر قانوني طور باندې او غیر قانوني مسوده کومه ده دا مخې ته راوړه کېږي د دې مطلب صرف او صرف دا دی چې آئین ماته د دې اوقاف دفاعي احساس ته ایکسټنشن ورکول دي نه دې نه علاوه د دې بل هېڅ قسمه څه مقصد نشته مزید عمران خان صاحب دا ویل چې سپیکر د مرضۍ بغیر د مرضۍ نه بغیر د پارلیمنت هاوس نه څرنګه دا کسانو چې شوي دي هغه ویل چې نن زموږ سره دا سره روان دي نو کېدای شي د سبا به دا هر څه د دوی سره کېږي یعنې مکافات عمل به وي سبا به دا هر څه د دوی سره هم کېږي خو دلته چې کومه سوال دلته عمران خان صاحب د دا بالکل ویلډ سوال دی چې د پارلیمنت هاوس نه د سپیکر د مرضۍ بغیر څرنګه دا کسانه چت کړه شوي دي بیا یو صحافي په دغه وخت کې د هغې نه دا تپوس وکړ چې ستاسو په دور کې او د دوی په دور کې څه فرق دی په هغه وخت کې خو به هم دا کسان چې دي داسې ګرفتاره کېدل لکه څرنګه چې اوس ګرفتاره کېږي نو هغې وویل چې ما ته خو د پارلیمنت لاجز په حوالې سره هېڅ قسمه علم نشته خو دا ما ته 100% علم دی چې د پارلیمنت هاوس نه تر اوسه پورې څوک هم نه دی چوت کړی شوی هغې مزید دا ویل چې شهباز شریف صاحب باندې د مني لانډرنګ کیس سزا دې ته دا اورېدلی شوه خو د هغې باوجود جنرال باجوه صاحب دیو بچ کړو هغه ویل چې د هغې مطابق چې کومه شهباز شریف صاحب خلاف بالکل ثابت شده کیس و او ثابت شوه خو قمر جاوید باجوه صاحب دیو بچ کړو رانا ثناء الله صاحب په حوالې سره چې هغې هم ویلي او دا هغه کیس دی چې پای کې د پاکستان تحریک انصاف یو وزیر صاحب ویلي چې جان کس کو دینی ہے الله کو دینی ہے زه خو هغه نوم ځکه نه علم په دې وخت پاکستان تحریک انصاف ډېر زیات په مشکله کې دی نو دغه وزیر نه نوم نه اخلم خو تاسو ته علم شته چې هغه څوک دی نو په هغې په حواله سره رانا ثناء الله صاحب باندې چې ان اف کله کیس وایي جوړ کړی و عمران خان صاحب ویلي وایي د هغې سربراح په وخت کې میجر جنرال صاحب و ما د ان اف د سربراح راوغوښتو او هغې کابینې ته په دې کې بریفینګ ورکړو او ان اف سربراح بریفینګ چې کله ورکړو نو هغې د رانا ثناء الله صاحب د کیس مطابق ثبوتونه هم مخې ته پیش کړو نو هغه ویلې چې د هغې نه پس د ان اف دا هم ویلي وو چې رانا ثناء الله صاحب سره دا منشیات چې کومه دي دا نیولی شوي دي هغه ویلې چې ما ته څه علم و خو چې هغه کومه خبره کړو په هغې ما یقین کړی ځکه چې دا زما ماته لاندې یو اداره وه او د دې ادارې سربراح ما ته د دې ثبوتونه ښکاره کړه چې کله هغې ما ته ثبوتونه ښکاره کړه نو ما په ثبوت باندې یقین کاوه نو ما ویل چې یقینا دا به صحیح وي نو هغه ویل چې الله ته پته ده رانا ثناء الله ته به علم وي او دقه سربراح ته به پته وي د دې نه علاوه ما ته پته نشته ځکه چې هغه حاضري سروس میجر صاحب و هغه ته به بهتر پته وي بیا عمران خان صاحب ویل چې صحافي مطیع الله جان چې کله چوت کړل نو هغه ویل چې ما د هغې د ازادولو کوشش هم وکړو او مطیع الله جان ما بچ کړی دی دا هغه کیس نه بیا هغې ویل چې قاضي پایسا صاحب د لاډله کېدلو دپاره کوشش نه لګیا دی او چې د انساني حقوق خلاف ورزیانې هم په عروج باندې روان دي انتخابي فراډ تحفظ د ورکولو دپاره د هر څه چې کومه دي وکوي او چې دا نوی ترمیم چې کومه راځي دا د قاضي پایسا صاحب ته د ایکسټنشن د ورکولو دپاره په دې دپاره کوشش کېږي نور د دې ملک ته هېڅ قسمه څه فایده نشته بلکې ملک ته هم نقصان دی او سیاسي پارټیانو ته هم نقصان دی هغې ویلې که چېرته قاضي پازیسا صاحب ته ایکسټنشن میلاو شو نو دا به بنیادي حقوق چې کومه دي دا به پامال شي عدلیه چې کومه ده دې ته به هم ډېر زیات نقصان ورسي او عدلیه چې کومه ده دا به یرغمال شي او د یو کس په لاس کې به دا عدلیه چې کومه ده یرغمال به شي او را به شي بیا د هغې نه بعد عمران خان صاحب ویلې چې کله د 10 سیټونو نه ښکته سیټونو والا پارټي په پارلیمنت هاوس کې کېنوله او هغې ته د فارم 47 په ذریعه باندې جعلي ووټونه ورکړه او څوک یې وزیر اعظم جوړ کړو څوک یې صدر جوړ کړو څوک یې چپړاسي جوړ کړو څوک یې مشیر جوړ کړو نو هغه چې په هغه وخت کې جمهوریت چې کومه ده دا په پاکستان کې څه شو ختم شو او دا هر څه شو د فارم 47 په ذریعه باندې دا هر څه شو دي بیا هغې ویل چې په کومه طریقې سره چې پاکستان کې دا ترمیم را روان دی او راوړي وایي که چېرته دوی دا ګڼي چې موږ به بالکل خاموش کړي نو هغه چې دا د دوی کوم سوچ چې کومه ده دا دوی غلط سوچ کوي او دا دوی بالکل دا هر څه هېر کړي هغه ویلې چې کله هم داسې نشي کېدی چې موږ به خاموش کړي نو موږ به خپله ذمهداري چې کومه ده دا په احسن طریقې سره نباوهو او هغه ویل چې ما په پارټۍ ته دا هم هدایت کړی چې تاسو په تیاري وکړئ او موږ غلامي نه قبلو ځکه چې پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نونه دوی سیاست نه کوي بلکې دوی غلامي کوي او دا هم ویل چې دوی ویل چې ووټ ته عزت ورکوي خو د ووټ ته عزت په ځای باندې دوی وایي چې اوس ووټ ته عزت ورکوي او د ووټ د پالش کولو ته پورې دوی ورسېده دا عمران خان صاحب دا خبرې کړلې عمران خان صاحب دا هم ویل چې زما خلاف اف آی آر چې چا کومه کسانو کټ کړی دی هغو ته دا ووایي چې تاسو لاړ شئ بار محمد الرحمن
کمیشن چې کومه دا قوم ته هم واوروي هغه لکه چې محمد الرحمن کمیشن باندې عمل شوی نو پاکستان کې وکړه هم مارشل لاند نه لګېدلې او هغه ول چې په لاهور کې موږ جلسه کوو په 1 سپتمبر باندې او په هر حالات باندې ودا جلسه موږ کوو خو که تاسو موږ ته اجازه راکوي که نه راکوي خو جلسه موږ په هیڅ حالات باندې نه کینسل او دا جلسه بکیږي او په هر حالات باندې بکیږي او په دغه لاهور کې بکیږي او په 21 سپتمبر باندې با کیږي هغه چې دا زموږ آئینی او قانوني او جمهوریت حق دی عمران خان صاحب ولې چې یو نیم کال نه مونږ ته د جلسې کولو اجازه نه راکېږي او عدلیه ته چې مونږ کله ووایو نو عمران خان صاحب ولې چې کله مونږ عدلیې ته ووایو نو هغه چې ملک چې کومه دی جمهوریت په خطره کې دی او ملک چې کومه دی دا ډېر زیات په خطره کې روان دی ځکه تاسو څه کوئ جلسې نشئ کولی هغې ولې چې په اسلام آباد کې دي رکاوټونه هم ودرول دغه رکاوټونو باوجود خلک راووته او عوام چې کومه دی د اسلام آباد ته راورسېدو هغه ولې داسې ښکاري چې په پنجاب کې پولیس چې کومه دی دا د یو سټیټ جوړ شوی دی او دوی چې څرنګه په پاکستان تحریک انصاف پر حاکم باندې کې خپل چې دی نه څه مثالونه چې کومه دي دا په دنیا کې نشته دی بل طرف ته که موږ وګورو په عمران خان صاحب باندې سایبر کرایم په تحت باندې مقدمه درج کړه شوې ده اف آی ای ټیم چې کومه ده پرون اډیاله جیل ته تللي او هلته په اډیاله جیل کې هغه ویلي چې موږ د عمران خان صاحب نه تفتیش کوو عمران خان صاحب هغې ته انکار وکړو او عمران خان صاحب ورته وویلې که چېرته تاسو زما تفتیش غواړئ د هغې نه اول کار به تاسو دا وکړئ چې زما څومره وکیلان دي هغه ټیم دی هغه به تاسو راوغواړئ د هغې روبرو به زه تاسو ته تفتیش زه تاسو ته درکوم نو د هغې نه بعد د عمران خان صاحب وکیلا ټیم چې کله راوغوښتی شو نو د هغې دپاره یو بهترین کمره چې کومه ده هغه جوړه کړه شوې او په هغې کې انتظامات هم شوي خو عمران خان صاحب د هغې نه انکار وکړو عمران خان صاحب ویل چې نه موږ به هغه ځای ته ځو چې په کوم ځای کې موږ په روزانه په حساب کینو او هلته زموږ سماعت کېږي نو هغه ځای زموږ لپاره مناسب دی او په دې مناسب ځای کې به کینو تاسو ته به تفتیش درکوو نو عمران خان صاحب د خپلو وکلا ټیم نه مخامخ دي ته چې کومه تفتیش هغې ته کولو هغه یې د عمران خان صاحب نه وکړو د اف آی ای په ټیم کې درې رکنه ټیم و چې په هغې کې اسسټنټ ډایرکټر ایاز خان و سب انسپکټر منیب احمد و او د هغه سره انیس هم شامل و د شپې دی د عمران خان صاحب نه تفتیش وکړو او بیا د شپې دی واپس لاړه د عمران خان صاحب بیناوه چې کوم خلکو زما خلاف د مقدمه درج کړله هغې ته ووایي چې تاسو محمد الرحمن کمیشن ولولئ ځکه چې تاسو ته دا اندازه ده چې زه په جیل کې دننه یم نه زما سره موبایل شته نه زما ته د ټویټر اکسس شته زه په څه رنګ ما ټویټر کړی خو هغه ویلې چې عام طور باندې څه کومه گفتګو کومه خبرې چې زه وکړم که په دې جیل کې دننه زما خبرې زما په ټویټر اکاونټ باندې شایع کېږي نو تاسو بار لاړ شئ کوم کسانو چې په ما باندې کیس کړی دی د هغې نه تپوس وکړئ چې آیا تاسو په ما باندې دا مقدمه څه د وجې نه کوئ او ولې په ما باندې کوئ الیکشن کمیشن چې کومه غلطیانې کړې هغه غلطیانې هم د الیکشن کمیشن نیولې شوي دي یعنې الیکشن کمیشن چې پاکستان تحریک انصاف سره کومه کنورسیشن کړی نو په هغې کې دی ګوهر خان د پاکستان بریسټر ګوهر خان د پاکستان تحریک انصاف چیرمین لاول منلی و یعنې ګڼلی و چې دا د پاکستان تحریک انصاف چیرمین به وي د عمران خان صاحب نه بعد کله چې عمران خان صاحب جیل ته تللی و او بیا د هغې د چیرمنشپ هغه رکنیت ختم کړی شوی و کله چې د بلې نشانې د پاکستان تحریک انصاف نه اخیستی و نو د هغې نه بعد د ګوهر خان صاحب چې کومه دی اول دی ومانه خو بیا په سپریم کورټ کې دوی دروغ ویلې او په سپریم کورټ کې دوی دا وویلې چې نه موږ دا نه دی منلی او په سپریم کورټ کې دوی دروغ ویل دي او یقینا د دوی خلاف به توهین عدالت کېږي ځکه چې په اعلی عدلیه کې ته کله دروغ وایې نو د هغې نه بعد د هغې مطلب دا دی چې دا توهین عدالت وکړو د دې نه یو بل غټ کار شوی دی او غټ کار دا شوی دی چې الیکشن کمیشن هدایت کړی دی چې چیف الیکشن کمیشن او د هغې سره چې کومه نور څلور اراکین دي هغه به په اسلام آباد کې اوسېږي او یو نوې ډاکه چې کومه دا به اچولی کېږي او د هغه یوې نوې ډاکې دپاره به دوی معاونت چې کومه دی دا به دوی خپل پیش کوي نو د هغې لپاره دوی ته هم هدایت شوی دی چې تاسو به اسلام آباد نه بهر نه ځئ او تاسو به 15 واړه په اسلام آباد کې دننه اوسېږئ نو په دې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ